د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای چې بد ګرځي بد به پرځي. وای چې یو سوداګر په بازار کې پر یو چوک ودرېد او په لوړ آواز یې ناره کړه: یو مزدور مې په کار دی، د یوې ورځې کار دی، خو د یوې میاشتې مزدوري ورکوم. خلکو چې دا خبره واورېده نو ورته رامنډې یې کړې. سوداګر هم د ګړندي په نوم یو ځوان پکښې خوښ کړ او له ځانه سره یې بوت. سوداګر ګړندي ته ښه غوړه ډوډۍ ورکوله او ښه یې نازاوه. یوه میاشت وروسته یې ورته وویل چې ګړندی اوس به نو هوسا سوی یې، راځه چې اوس نو کار ته ولاړ سو. سوداګر او ګړندی پر اسانو سپاره سول. 2 خالي جوالونه هم له ځانه سره واخیستل او د یو دشت پر خوا روان سول. ګړندي او سوداګر تر غرمې مزل وکړ، تر څو دشتونو او غرونو تیر سول چې آخر یوې تنګې درې ته ورسېدل. اسان یې یو ځای ودرول او جوالونه یې راواخیستل. یو څو ګامه چې ولاړل نو یو غار په مخه ورغی چې د باندې لخوا تیاره ښکارېدی، خو کله چې دوی ورننوتل نو وروسته په غار کې سوکه رڼا ښکاره سوه. سوداګر په غار کې یو څا ته ودرېد چې ډېر ژور و او پای یې هېڅ نه معلومېدی. سوداګر د ګړندي په ملا کې یو پړی کلک وتاړه او ورته ویې ویل: په دې څا کې سره زر او قیمتي غمي پراته دي. کله چې د څا پای ته ورسېدې نو زه به سلواغه در کښته کم، ته به یې ډکوې او زه به یې راپورته کوم. کله چې جوالونه ډک سول تا به راپورته کم او له خیره سره کور ته به ځو. ګړندي هم دا خبره ورسره ومنله او څا ته ورکښته سو. ګړندي سلواغې له قیمتي غمیو ډکولې او سوداګر به راپورته کولې او په جوالونو کې به یې اچولې. کله چې جوالونه ډک سول نو سوداګر وویل چې ګړندی اوس نو پړی په ملا پورې کلک وتړه چې راپورته دې کم. ګړندي هم پړی په ملا کې ټینګ وتاړه او سوداګر ته وویل چې دا دی ځان مې وتاړه. سوداګر چې ګړندی د څا تر نیمایي پورې راپورته کړ نو پړی یې په چاړه پرې کړ چې له دې سره سم سلواغه د څا په پای کې ولوېده. ګړندی تر یو وخته بې سده و. کله چې په سد کې سو نو ټول بدن یې درد کاوه. په تیره بیا هډوکو یې داسې درد کاوه لکه په تبر چې دې وهلي وي. هر څه نارې چې یې وکړې چا نه اورېدې. کله چې یې په څا کې یوې او بلې خواته حرکت وکړ نو ګوري چې دا څا نه بلکې تر مځکې لاندې یو لوی غار دی چې یوې او بلې خواته تللی دی. شاوخوا د انسانانو د سر کوپړې او نور هډوکي پراته دي. له بیرې د بدن وریښتان جګ جګ ودرېدل او سخت وارخطا سو. داسې ورته ښکاره سوه لکه خپل مرګ چې په سترګو ویني. خو بیا یې هم زړه راغونډ کړ او د خلاصون په لټه کې سو. هرې خواته چې به ولاړ نو د وتو لاره نه ور معلومېده. یوه ورځ او شپه یې په لوږه، تنده او سرګردانۍ تېره کړه. یو وخت ګوري چې څنګ ته یې یو شی ودرېد. کله چې یې ښه ورته وکتل نو ګوري چې یوه ګیدړه پر یو شي بوی کاږي. فکر یې وکړ چې دا غار خامخا یوې خواته د وتو لار لري. ګیدړې ته یې ور حمله کړه او ټینګه یې ونیوله. ګیدړې چې هر څونه زورونه وهل ځان یې له ګړندي څخه نه سوای خلاصولی. ګړندي هغه پړی چې یو سر یې د ده په ملا کې تړل سوی و، بل سر یې د ګیدړې په ملا پورې کلک وتاړه او ګیدړه یې خوشې کړه. ګیدړه چې ډېره وارخطا وه په منډه یې پیل وکړل. ګیدړه چې هرې خواته ځي نو ګړندی هم ورپسې ځي. په همدې ډول ځي چې یو وخت رڼا معلومه سوه. رڼا ورو ورو پسې ډېرېده. یو وخت ګوري چې ګیدړه د مځکې سر ته راووته. ګوري چې ډېرې پیچلې درې او جګ جګ غرونه دي. بیخي یو بل ځای دی. ګړندي ګیدړه خوشې کړه او را روان سو. پوره یوه ورځ یې مزل وکړ چې ایله بیله یوې لارې ته راووت او له هغه ځایه خپل کور ته ولاړ. یو ورځ یې په زړه کې راوګرځېده چې راسه ته هم هغه څا ته ورسه او قیمتي غمي راوکاږه.
خو کله چې هغه دښت ته ولاړ نو لار ځنې ورکه سوه. هر څونه چې وګرځېدی هغه څه پیدا نه کړ. هغه و چې بیرته ستړی ستومانه کور ته راغی. بیا یې په زړه کې ور وګرځېده چې باید سوداګر پیدا کړم. کیدای سي چې سوداګر بیا هغه چوک ته په مزدورانو پسې راسي. ځان یې په پټو کې ټینګ ونغښت او پر هغه چوک ودرېد. یوه ورځ یې تېره کړه خو سوداګر رانغی. بل ورځ یې هم رانغلی. خو درېیمه ورځ ګوري چې همهغه سوداګر بیا چوک ته راغی. تر څو چې سوداګر ناره کوله ګړندی ورنږدې سو ول ما د سره بوزه. د سوداګر زړه ته نه لوېده چې ګړندی دې ژوندی پاته سوی وي، ځکه چې سوداګر ډېر مزدوران ساته اچولي وه او تر اوسه پورې یو هم ژوندی نه و راختلی. سوداګر په پخوانیو شرطونو ګړندی له ځانه سره روان کړ او خپل کور ته یې بوت. ګړندي ویل داسې نه وي چې ومې پیژني. هغه و چې دا ځل یې سوداګر ته خپل نوم او د کور پته غلطه ور وښوله. بیخي یو داسې ځای ور وښود چې د سوداګر په وطن کې نه و. دغه ډول یې خپل اصلي وطن هم ور ونه ښود. بیخي یو لیرې وطن ور یاد کړ. سوداګر یوه میاشت وروسته ګړندي ته ویل چې ځوانه ځان تیار کړه. بیا یې 2 اسان له ځانه سره بوتلل او همهغه څا ته ولاړل. سوداګر ویل چې څا ته ورکښته سه او قیمتي غمي راپورته که. ګړندي چې څا ته وکتل نو سوداګر ته یې ویل چې اوهو په دې څا کې څومره توره تیاره ده، زما سترګې تورېږي، زه نسم ورکښته کېدلی. سوداګر چې هر څومره ورته ویل چې زه در سره یم هېڅ نه کېږي، خو ګړندي ورسره ونه منله. ول زه بیریږم، ته یو ځل ورکښته سه چې زه دې ووینم، بیا به زه وروسته ورکښته سم. آخر سوداګر مجبوره سو په ملا کې یې پړی وتاړه او ګړندي څا ته ور وځړاوه. کله چې سوداګر یوه سلواغه قیمتي ډبرې راپورته کړې نو سوداګر ویل چې اوس نو ما در پورته که او ته راکښته سه. ګړندي ویل چې نه زه بیریږم، ته هم هسې ورلوېدلی یې، ژر ژر یو څو سلواغې راډکې که چې ځو له خیره. سوداګر چې اوس کښېوتلی و او بله چاره یې هم نه درلوده، سلواغې له غمیو ډکولې او ګړندي به راپورته کولې. کله چې جوالونه ډک سول نو ګړندي سوداګر ته وویل چې اوس نو پړی په ملا کې ټینګ وتړه چې راپورته دې کم. سوداګر هم خوشحاله سو، پړی یې په ملا پورې کلک وتاړه او ګړندي ته یې وویل چې در پورته مې که. ګړندي چې سوداګر د څا خولې ته رانږدې کړ نو ورته ویې ویل چې زه هم هغه ګړندی یم چې تا په دې څا کې اچولی وم، اوس نو ستا د مرګ وارې دی. له دې سره سم یې پړی په چاړه پرې کړ او سوداګر څا ته ور ولوېدی. ګړندي د غمیو جوالونه پر اسانو رابار کړل او خپل کور ته یې راوړل. تر یو څو میاشتو پورې یې چاته حال نه وایه. کله ناکله به پټ د سوداګر کور ته ورتلی او شاوخوا به یې له خلکو څخه د سوداګر پوښتنه کوله، خو خلکو به ورته ویل چې سوداګر ورک دی. کله چې ګړندی ښه ډاډه سو چې نور نو سوداګر ژوندی نه دی، خپلو خپلوانو او انډوالانو ته یې ټوله کیسه وکړه. خلکو چې د ظالم سوداګر کیسه واورېده نو یوه وویل چې بد ګرځې بد به پرځې. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک په یوه بده لاره کې روان وي او په همهغه بده لار کې تاوان وویني او یا مړ سي نو خلک د بد شخص سره د کرکې څرګندولو په خاطر دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي چې بد ګرځي بد به پرځي.